نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ دې ټولو میرمنو ته مبارک وي. آیا کله مو فکر کړی چې د مارچ 8 ولې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي؟ راځئ چې زه صدیقه ملکزی درته کیسه وکړم. کیسه د 20مې پیړۍ له لومړیو راپیل کیږي. دا هغه وخت چې په امریکا او اروپا کې ښځو د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کوله. دې ښځو غوره کاري شرایط، د رای ورکولو حق او د توپیري چلن ختمول غوښتل. د 1908 کال د مارچ په 8 نیټه په نیویارک کې ښځو د بدلون غوښتلو لپاره لاریون وکړ او دا د ښځو د ورځې لاریون وبلل سو. لدې لاریون په الهام اخیستلو په امریکا کې د 1909 کال د فبرवरी 18 نیټه د ښځو ملي ورځ ونومول سو. د ښځینه حقوقو فعالانو بیا هم خپلې مبارزې ته دوام ورکاوه. په 1910 کال کې د کلارا زیکین په نوم المانۍ ټولنپوهنې په وړاندیز د مارچ 8 په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم وپیژندل سوه. دا ورځ هغه وخت په ټوله نړۍ کې د ښځو هڅو او لاسته راوړنو د درناوي په خاطر ونومول سوه. له هغه وخت راهیسې هر کال د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د ونډې او د هغوی د ستونزو په اړه پوهاوی رامنځته سي. په دې ورځ د ښځو ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي لاسته راوړنې نمانځل کیږي او د جندر د مساوات لپاره مبارزه کیږي. راځي چې په ګډه ښځې وستایو او ملاتړ وکړو.